بسم الله الرحمن الرحیم. راځو پنځم درس ته چې دا تنوین ده. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ته وایي او تنوین کې چې ده غنه کېږي خو هغې ته غنه ذاتي وایي یا غنه طبعي ورته وایي. معمولی شانتی وزی تا آواز زی نو دی تا غنه وی غنه ذاتی یا غنه طبعی او دا ماشومانو ته چې کله مونږ درس وایو نو دا سوال او جواب باندې مونږ جوړ کو نو ماشوم بیا ډېر ښه پوهیږي. لکه مثال مونږ وایو چې سوال تنوین څه ته وایي، جواب تنوین دو زبر دو زیر تب دو پیش ته وایي. سوال تنوین کې څه کېږي، جواب تنوین کې غنه کېږي. سوال تنوین کې غنه څومره کېږي، جواب غنه ذاتی کېږي یعنې لږ شانتې غنه کېږي. نو د دې تلفظ چې دی هغه دا دی: میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. چې کله مونږه دې کې معمولي شانتې غنه کوو نو معلومیږي بیا چې دا دلته کې تنوین دی. او چې کله غنه ونه کوو بیا خلک وایي چې دا نون ساکن دی. با دو زبر بن، با دو زیر بین، با دو پیش بن، بن بین بن. واو دو زبر ون، واو دو زیر بین، واو دو پیش ون. په داسې انداز کې دا لوستل پکار دي. او دلته کې بیا هماغه خبره ده چې کله مونږه ضاد یا صاد دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش صن یعنی صاد اول پورا تلفظ کو هغې نه بعد بیا تنوین پکې ووایو. همدارنګې جیم دو زبر جن. او دلته کې دا بعضې خلک ورسره الف وایي او بعضې نه وایي. دلته کې یو سوال هم دی چې دا بعضې حروفونو سره دا الف ولې لوستل کېږي، لیکل کېږي، ولې لیکل کېږي؟ دا ځکه لیکل کېږي چې په قرآن مجید کې چې کله دغه حروفونه راځي زبر راځي نو الف لیکل کېږي. دا ځکه چې کله موږ دې باندې وقف کوو نو دا به په الف سره بدلو. لکه مثال میم دو زبر من، دې سره الف لیکل شوی دی. قرآن کریم کې مثال تماما تماما دی نو مثال خبره که څوک وقف کوي نو تماما داسې به وایي. لکه با باندې با سره چې کوم د الف دی نو چې کله دلته وقف کوو نو دا به الف سره بدلو. توابا دا اصل کې توابن دی نو دا الف ورسره ځکه لیکل شوی چې دا به الف سره بدلیږي. او دا یو قانون هم دی مخکې به راشي خو هسې لږ شانتې داسې وایم چې کله هم په قرآن کریم کې آخره کې آخري حرف باندې چې کوم باندې ته وقف کې دو زبرونه راځي نو وقفا چې کوم دی الف سره بدلیږي. نو دغه سبق چې کوم دی دغسې تلفظ کول پکار دی. دغه قاعده چې دی ډېر مختصر تاسو ته وایم، ډېر دقیق پکې نظم ځکه چې تاسو ته بیا مشکل نشي. صدق الله العظیم.